بسم الله الرحمن الرحیم. په دې پریزنټیشن کې به موږ د کرونا وایرس له کبله چې کومه ناروغي رامنځته کېږي پر هغه بحث وکړو چې کووډ-19 ورته وایو، او په دې به بحث وکړو چې کله کرونا وایرس د انسان بدن ته داخلیږي، د انسان د بدن کم قسمت د خپل حملې لاندې راولي او د انسان بدن د دې وایرس په مقابل کې کم عکس العمل ښیي. لومړی د وایرس پیژندنه ده چې موږ باید دا وایرس وپېژنو. عموما وایرسونه په دوه ډوله دي، یا به RNA وي یا به DNA وي. کرونا وایرس یو RNA سنگل سټرینډ RNA وایرس دی. دا وایرس انتقال د یو شخص څخه و بل شخص ته په زیات اندازه د ریسپیریټري ډراپلیټس یا د تنفسي افرازاتو له لارې څخه انتقالیږي. انکوبیشن پیریډ د کرونا وایرس د 14 څخه په اوسط ډول د 14 څخه تر 21 ورځو پورې دی. ریزروایرز د دې وایرس حیوانات او انسانان دي. پریولانس د جنوري 2020 څخه تر نن نیټې پورې دا د پاندمي په شکل په ټوله نړۍ کې دا وایرس خپور شوی دی، او دا وایرس د تنفسي سیستم اپیتیلیم ته داخلیږي او په هغه ساحه کې التهابات او نمونیا رامنځته کوي. کرونا وایرس له مخکې څخه د انسان بدن ته داخلېدی او په انسانانو کې به د علوي تنفسي سیستم اعراض رامنځته کول. ولې د وخت په تېرېدو سره دا وایرس د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدی. د دې وایرس یو خاصیت دا دی چې دا خپل شکل ته تغییر ورکوي او د میوټیشن په حالت کې دی، او تر نن نیټې پورې په دې وایرس باندې څېړنې روانې دي. په 2003 کال کې د سارس په نامه په چین هېواد کې ناروغي د دې وایرس له کبله رامنځته شوه، سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم یې ورته ویل. د هغه څخه وروسته په 2012 کال کې په عربي هېوادو کې د میرس په نامه میډل ایسټ ریسپیریټري سنډروم په نامه ناروغي رامنځته کړه چې شدید تنفسي اعراض یې ورکول دا کسانو. داسې څېړنو داسې وښودل چې دا وایرس د یو ډول شوپرکانو څخه اوښانو ته او بیا د اوښانو څخه انسانانو ته انتقال شوی. د هغه څخه وروسته په 2019 او 2020 کال کې کرونا وایرس انسان ته انتقال شو. تر نن نیټې پورې څېړنې روان دي چې دا وایرس په صحیح ډول وپېژني او د مخنیوي دپاره واکسین جوړ کړي. تر نن نیټې پورې تر اوسه پورې واکسین نه دی ورته جوړ شوی او څېړنې لا هم جریان لري. کرونا وایرس لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، کرونا تاج ته وایي، او د دې شکل چې موږ په مایکروسکوپ کې وګورو، الکترون مایکروسکوپ کې یو تاج ته ورته شکل لري. 4 ډوله پروټینونه دا لري په خپل ذات کې، چې یو اس پروټین دی چې دې ته سپایک پروټینونه وایي، دویم چې دی ام پروټین دی ممبران پروټین، دریم چې دی ای پروټین یا انویلوپ پروټین، او څلورم چې دی ان پروټین یا نیوکلو کپساید پروټین. دا 4 ډوله هغه پروټینونه دي چې کرونا وایرس یې خپل په ترکیب کې لري. کله چې د انسان بدن ته کرونا وایرس داخل شي، عموما د کرونا وایرس د خوښې ساحه چې ده هغه تنفسي سیستم دی. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه چې د کرونا وایرس نور ډولونه چې مخکې انسانان کې ناروغي رامنځته کول د علوي تنفسي سیستم اعراض یې ورکول. ولې دا کرونا وایرس چې اوس په نړۍ کې د وبا په شکل خپور شوی دی، د سفلي تنفسي سیستم اعراض ورکوي. یعنې کله چې دا
انسان بدن ته داخل سي او سوچ ته داخليږي. د سوچ څخه بیا دا په سوچ کې یا به د سوچ یو قسمت نیسي چې دې ته موږ لوبر نمونیا وایو. یو لوب کې تخریب رامنځته کوي او لوب تخریبوي، او یا هم په دواړو ستونزو کې تخریب رامنځته کوي چې دې ته برانکو نمونیا وایي. هېرې دې نه وي چې سینو بغل یا نمونیا په ټولو کسانو کې نه رامنځته کېږي، یوازې په 15% کسانو کې نمونیا رامنځته کېږي یا سینو بغل، چې په هغه کې هم 15% شدید حالت کې وي، یعنی 15% د مریضانو څخه په شدید حالت کې وي. 15% خفیف اعراض ورکوي چې بیرته شخص جوړیږي. 15% کسان دي چې امکان لري چې د کرونا وایرس له کبله د تنفس عدم کفایه رامنځته سي او شخص ووژل سي. د هغه علت دا دی چې په تنفسي سیستم کې ټول سږي مصاب کېږي او شخص نشي کولی چې تنفس وکړي او سږي خپل وظیفه اجرا کړي. په خفیفو اعراضو کې د کرونا وایرس مریضان چې کله په کرونا وایرس اخته سي د زکام ته ورته اعراض لري، سردردي به لري، د مفصلو دردونه، د ستوني درد، ټوخی او د بوی او د خوند حس د لاس ورکول په خفیفو اعراضو کې راځي. ولی په شدید اعراضو کې شدید ټوخی، د هغه څخه وروسته بیا بلغم لرونکی ټوخی، شدیده تبه، سالنډي، نفس تنګي او د مفصلو شدید دردونه شامل دي. هغه کسان چې په خفیف اعراضو ولري یا کسان چې په کرونا وایرس اخته خفیف اعراض ولري، چې موږ مخکې وویل چې 15% کسان به خفیف اعراض لري. څېړنو دا ښوولې ده چې 15% کسان خفیف اعراض لري. ولې دوی کولی شي چې نور اشخاص ته وایرس انتقال کړي؟ نو لومړی به دوی دا کسان خپل ځان قرنطین کوي هغه وخت پورې چې ټیسټ یې نیګیټیو یا منفي راځي. دوهم، دوی به د تبې دپاره پرسټامول یا اسیتامینوفین استعمالوي. د سیکنډري انفیکشن د مخنیوي دپاره ازیترومایسین ورکول او د دې ترڅنګ ویټامین سي او انټیسټامینیک درمل اخیستل د دوی د اعراضو د مخنیوي دپاره. ځینې څېړنو انټي ملیریل دواوې لکه هایدروکسي کلوروکین په ځینې کلینیکي ټرایلو کې استفاده ځینې کړې ده، خو تر اوسه پورې د WHO د خوا څخه اپروف سوي نه دي او د استعمال وړ نه دي. د دې ترڅنګ په دې مریضانو کې وایټل ساینس مونیټور کېږي او آیوي فلویډ ورکول کېږي که چیرې فشار یې کښته وي. هغه کسان چې شدید اعراض لري، د هغو کسان دپاره چې موږ مخکې وویل چې شدید کسان هغه کسان دي چې 15% تشکیلوي، او په 15% کې هم هغه کسان چې ډېر شدید دي او مرګ ته نږدې هغه 15% دي، 10% شدید دي. ولې؟ د مرګ کچه پکښې کې یوازې 15% ده. سیویر اعراض لرونکي یا شدید اعراض لرونکي کسان که چیرې تنفسي یا پریفرل سچوریشن اکسیجن یې در نیوي کښته سي، دا کسان ته موږ انټوبیشن کوو او میکانیکل وینټیلیشن یا مصنوعي تنفس ورته بسته کوو. تر اوسه پورې انټي وایرل ډرګز د کرونا وایرس لپاره د FDA د خوا څخه نه دي اپروف سوي. ولې ځینې څېړنو ښوولې ده چې میډسیویر په کرونا وایرس مریضانو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ترڅنګ آیوي فلویډ منیجمنټ ورته کوو. ډیکسامیتازون نوي څېړنو دا ښوولې ده چې ډیکسامیتازون په شدید اعراض لرونکي کسان چې په وینټیلیشن باندې
میکانیکل وینټیلیشن باندې د دوی لپاره ډېر مؤثر او ښه نتیجه یې ورکړې ده. تر ټولو ښه نتیجه د دې تر څنګ پلازما تراپي ورکړې ده. هغه کسان چې په کرونا وایرس اخته شوي او بیرته جوړ شوي د هغوی پلازما راخیستل کېږي او هغه مریضان چې کرونا مثبت وي هغوی ته ورکول کېږي. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لاسونو پرېمینځل، د ماسک استعمال، فاصله مراعات کول، د ویټامین سي او ویټامین ډي اخیستل، فزیکي فعالیت کول، معافیت لوړول او تر نن ورځې پورې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه واکسین یې نه دی جوړ شوی، نو د وقایې لپاره واکسین هم فعلا نشته. هغه کسان چې د خطر لاندې دي هغه کسان دي چې تر 15 کلنۍ عمر لوړ وي، د فشار ناروغي ولري، شکرې ناروغي ولري، د بدن وړزګي زیاته شوي، د زړه ناروغي ولري، د پښتورګو ناروغي ولري، د وینې ناروغي ولري، HIV ولري، معافیتي ناروغي ولري، COPD ولري، استما ولري یا سالنډي ولري او نورې هغه سیستمیک ناروغیانې ولري چې دغه تر څنګ سموکینګ هغه کسان چې سګریټ څکي دا هغه کسان دي چې شدید تر خطر لاندې دي. نو د دې لپاره چې د دې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي باید فاصله مراعات شي او